أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العلي العظيم. سورة بقره آیت نمبر 26. په دې آیت کریمه او راتلونکي آیت کریمه کې اصلا رد پر بعض کفرو باندې دی. بعض کافران د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې موجود و. د دې اولین اعتراض پر قرآن عظیم شان باندې دا و چې دا قرآن دا د الله کلام نه دی. رب عز وجل ودی ته اعلان وکړ او ورته فرمایل چې تاسې دا قرآن د الله کتاب نه بولئ، نو ونیسئ تاسې او ستاسو په مثل باندې چې په دنیا کې څه کافران ستا لیکوالان و شاعران لري او دغه باطل خدایان لري، دا ټول سره جمع سي د قرآن عظیم شان د یو سورت په څیر یو سورت راوړي. که دا د الله کلام نه وي، دا د پیغمبر علیه السلام کلام وي، نو تاسې هم انسانان یاست، ونیسئ سره جمع سي دغسې یو سورت جوړ کړي. بشپړ قرآن نه، فقط یو سورت دی چې دا اعلان واورېدی ټوله سره را جمع سول چې هر څه یې سره وکړل، تر پایه په دې ونه توانېدل چې یو سورت جوړ. حتی یو روایت کې راځي وای په دې کې یو ډېر مشهور شاعر و، مشهور لیکوال و. هغه دوی ته وویل زه دغه قرآن جوړولی سم، تر دې ښه جوړولی سم، صرف خبره دا ده چې زما د اولاد او د بچانو نفقه نشته. که څوک 6 میاشتې زما د اولادو د بچانو نفقه پر غاړه واخلي، زه به داسې کتاب تر دې بهترین کتاب راوړم. نور کافران نور باندې راپورته سوه، ول هر څونه مصرف چې ته غواړې موږ یې درکوو، ونیسه دا کار وه. نو ده د ځان دپاره یوه کوټه خاصه کړل، په هغه کې ښه ډېر کلمان د ځانه سره واخیستل. دا اوس معاصر کلمونه خو نه وه، هغه مهال دغه د نیانو څه جوړ کلمونه و، سرونه به یې ورنازه کول. دا کلمونه یې د ځانه سره واخیستل، غټې غټې ټوټې یې د ځانه سره واخیستل، یې داسې منظم کاغذان هم نه وه. په کوټه چې ننوتی، نو یو لیکه عبارت عربي ولیکي د شعر و د نظم په شکل باندې، او شکل یې هم داسې ورکړي لکه د قرآن د لکه یو آیت چې پای ته ورسېږي. چې ویې لیکي سر د خوا ور باندې رالی، د هغه شاعري قانون ورته متوجه کړي چې پر دې باندې به د چا اعتراض او نیوکه نه وي. دستي یو فکر ورته پیدا سو چې د دې لیکي خو پر دې سر باندې د پلانۍ اعتراض کېدلی سي. بیا یې هغه توري خراب کړل، نور توري یې ولیکل، پر هغه باندې بیا فکر وکړي، بیا بل اعتراض ورته پیدا سو. دا کتله یې ځکه چې هسې نه زه یو شی ولیکمه، خلک بیا وګوري وای پر دې خو دونه ډېر اعتراضونه دي، دا ځای دې غلط کړی دی، دا دې غلط کړی دی، په قرآن کې خو دا غلطیانې نسته، نو غلطیانې به یې زه خپله باسمه. نو دی وایي چې زه خپله لیکمه، ما ته لا پکښې اعتراضونه یي. نو کم کسان چې دقیق ګوري او دا ثابتوي چې دا هم هغسې کتاب دی لکه قرآن، او غټ غټ لیکوالان و شاعران وي، هغه ته به څنګه دا شی نه پیدا کړي. لنډه دا چې ده به دا هره لیکه ولیکل، سر ته به ولاړې، بیا به یو اعتراض ورته پیدا سو، بله لیکه به یې ولیکل، بیا چې به تحقیق پکښې وکړي، بل اعتراض، یو نه څو اعتراضه به ورته پیدا سو. آخر یې ښه ډېر وخت تېر کړي چې د هر شی ولیکي، بس یوه خبره پکښې پیدا سي. تر ډېر وخت وروسته یې ښه ډېرې ټوټې او کلمونه د باندې راوایستل، ول دا کار زه نسمه کولی، نه کېږي. نو ټول کافران چې عاجزه سوه چې د قرآن په څېر موږ یو صورت هم نسو جوړولی، نو بیا یې یو بله خبره راواخیستل، او دا یې ویل چې د دې قرآن په اړه موږ ته دا شک دی چې دا د الله کتاب نه دی، ځکه په دې کتاب کې ځینې ځایونه په داسې کوچنیو کوچنیو شیانو باندې مثال ورکول سوی وي، لکه مچ
جولاګکه یا یو کوچنی حیوان، نو دومره کوچني مثالونه یا د دومره کوچني حیوانانو مثالونه د لوی رب جل وعلا د شان سره نشي. لوی رب جل وعلا هغه په داسې کوچني شیانو باندې مثالونه نه وایي. دا د دې علامه ده چې دا قرآن د الله کتاب نه دی. په سورة حج کې 18 سپاره کې یو آیت دی، دا به دی رامخته کوي تر 80 نمبر آیت دی. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وای کم کسان چې د الله بغیر رابلل کیږي، د الله بغیر رابلی دا باطل خدایان دی یو مچ هم نسی پیدا کولی. یو مچ ولو اجتمعوا له، که څوم ټول سره راجمع سي یو د بل شاته سره ودرېږي او مچ پیدا کول لا څه دا د دې باطل خدایان دا دومره کمزوري دي چې پر دې خدایانو باندې د دې پر دې باطلو بوتانو باندې به دې اصل مژلي وه او څه شیرینیانې به یې ورته ایښي وې. یو مچ به رالی دا خوږه او دا شیریني به یې ځینې تښتول. دې به دغه طاقت لا نه درلودی چې دا مچ د ځانه وشړي او دا خوږه راوګرځي. رب عز وجل هغه یادونه کوي وان یسلبهم الذباب شیئا، که د دې څخه مچ یو شی تښتي لا یستنقذوه من، دغه شی دا مچ څه نسي خلاصولی. دومره کمزوري بوتانې دي، د مچ جواب لا نه لري. مچ خو پیدا کولی نسي، جواب یې نه لري. هلته الله عز وجل دا خبره فرمایلې وه ضعف الطالب والمطلوب. څوک چې غوښتونکي دي او څوک چې غوښتل کېږي دا دواړه ډېر ضعیفان دي. دا آیات به یې رامخکې کړي چې د الله لوی شان او په مچ مثال. په دې مچ باندې مثال خو چې په دوی ویل سوی و او دوی اعتراض کاوه په دوو وجو باندې. یوه وجه دا وه چې دوی ته رښتیا پکښې ویل سوي وه، دا خبره ورته واضح سوې وه چې دا ستا څنګه خدای دی چې یو مچ نسي پیدا کولی، دا څنګه ستا خدای دی چې د مچ څخه یو دور نکې شیریني نسي راګرځولی. دوی پکښې خوږ وه، جواب یې نه درلودی. او بل نو دا چې باطل سړی خو ایس یو ځان ته یو لاره پیدا کوي چې یو اعتراض وکړي. او بل په سورة عنکبوت کې 20 سپاره کې یو بل مثال الله جل جلاله فرمایلی و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. وای هغه کسان چې د الله بغیر نور څوک په خدایي نیسي دغه مثال د جولا دی. جولا چې په دې خونو کې کوچني تارونه دا جوړ کی او یو قفس یې جوړ کړی، یو تلکه یې درولې د دې حیوانانو د نیولو دپاره ښکار باندې، یو جال یې غوړولی. دا په دنیا کې چې خلک اوسېږي د الله بغیر نور خدایان په خدایي نیولي، د دې مثال هم داسې دی. او بیا الله عز وجل هلته فرمایلی دی ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. تر ټولو کمزوره ترینه کور د جولا دی. د دې خلکو کورونه دا په دنیا کې چې غټې ماڼۍ درولي دي او د الله بغیر نور څوک په خدایي مني، دا هم داسې دی. نسبت اخرت ته، نسبت قبر ته د دې ژوند دغسې ستړی او دغسې کمزوری. بل به دا مثال را پیش کړي وایي تاسې وګورئ که دا د الله کلام وي، دومره لوی رب او دومره لوی خدای هغه په جولا او په دا ځاله مثال وایي، هغه په مچ مثال وایي. الله جل جلاله د دې د دغه اعتراض او د دغه نیوکې د رد دپاره دا 2 آیاتونه نازل کړل. په دې 2 آیاتو کې د دې جواب وکړي. جواب یې دا وکړي په 2 لارو باندې، په 2 طریقو باندې. رب عز وجل وفرمایل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خبردار شی واوري، یقین وکي الله د دې څخه حیا نکي چې الله عز وجل د خلقو د پوهولو لپاره یو مثال ووایي، یو مثال ذکر کی. هغه که د غماشي مثال وي، د غماشي په اندازه وي او یا تر غماشي لوړ مثال وي. په 2 وجو باندې. یوه وجه دا ده چې د لویو خلقو ویناوي هغه داسې وي چې خلک ښه په پوه سي، او د لویو خلقو په ویناوو کې کمزورتیاوې نه وي، کمیانې نه وي، ناڅرګند مبهم او نامعلوم شیان نه وي، خبرې روښانه وي او د روښانوالي لپاره مثالونه ویل سوي. که یو شی
یا یوه خبره په لوی شي باندې روښانه کیږي په لوی شي مثال ورته وایي، او که په کوچني شي باندې روښانه کیږي په کوچني شي مثال ورته وایي. مقصد د خبرې روښانه کول دي، مقصد دا نه دی چې مثال په لوی شي وویل سو که په کوچني شي باندې وویل سو. مقصد پوهول دي. دا په دې معنا نه ده چې د لویو خلکو مثالونه به په لویو شیانو وي، د کوچنیو خلکو مثالونه به په کوچنیو شیانو باندې. خبره د موضوع د روښانه کولو ده. چا چې موضوع ښه روښانه کړل، که یې مثال په لوی شي ووایه، که یې مثال په کوچني شي باندې ووایه، په دواړو حالاتو کې موضوع روښانه سوه. روښانه موضوع د لوی واکمنانو او د لوی ذات ویناوي. یو دا دلیل دی، دا وجه ده. دوهمه خبره دا ده چې لوی ذات دا د لویو خلکو مثالونه په لویو شیانو وایي، د خسیسو او کمزورو شیانو یا د کمزورو خلکو مثالونه په کمزورو شیانو وایي. دلته چې دوه ځایه مثال ویل سوی دی، یو په مچ یو په جولا، دا په دې وجه باندې چې دا کافران کوچني خلک دي، سپک خلک دي، ذلیل خلک دي. د ذلیلو سپکو کوچنیو خلکو لپاره الله په داسې ذلیل شي مثال وایي، او د سترو انسانانو لپاره بیا مثال په سترو شیانو وایي. دا مثال چې دلته په کوچنیو شي باندې ویل سوی دی، په دې کې د مثال ویونکي کمی نه معلومیږي، په دې کې د ممثل کمی معلومیږي. ممثل دغسې ذلیل خسیس شی دی. ممثل څوک دي؟ په دواړو ځایو کې بت پرستان دي، مشرکان دي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الله یقینا الله چې دی لا یستحیي حیا نه کوي. حیا څه ته وایي حیا دې ته ویل کیږي چې په یو انسان کې انکسار او تغییر د یو کار د کولو یا نه کولو په وجه راسي. انکسار او تغییر دا د یو کار د کولو په وجه باندې چې د یو کار کړی دی او دغه کار په وجه باندې د ملامتیا څخه بیریږي، نو یو ډول په څېره او په رنګ او په خبرو کې تغییر راسي، انکسار راسي. یا یو کار چې باید د کړی وای هغه د نه یې کړی، د ملامتیا څخه بیریږي، نو ځکه په دې کې یو ډول تغییر راسي. د مثال په ډول باندې یو مؤمن مسلمان دی، د جمعات د لمانځه وخت دی یا سهار د لمانځه وخت دی، بل مؤمن مسلمان ور باندې راسي، دی پروت بیدی، هغه ورته وایي ولې د سهار جمعات نه دی ولاړ، د سهار د لمانځه وخت نه دی، د لمونځ نه دی کړی، د دې کار د نه کولو په وجه باندې راپورته سي په رنګ کې یو ډول تغییر پیدا سي. ځکه ته وګورې وشرمېږي چې ورشته هم باید ما لمونځ کړی وای، زه ولې بېده سوی یم، ما ولې کمزوري کړې ده. یا دا چې په دې نوو ځوانانو کې کله د دې سګریټو د نسوارو نشه پیدا سي، نو پټ د دې پلارو د مشرانو په پټه باندې یا سګریټ کې یا نسوار کې، که نسوار کې پلار ور باندې راسي یا مشر ور باندې راسي، د ده په څېره کې یو ډول تغییر راسي، شرم راسي چې کاشکې مې دا کار نه وای کړی. د یو کار د کولو یا نه کولو په وجه باندې په یو انسان کې انکسار او تغییر راتلل، همدې ته حیا وایي. دا حیا دا یوه قوه ده چې الله په انسان کې پیدا کړې ده، او دا د انسان د ژوندانه په رواني لحاظ ضرورت، او دا د هغه معنوي اسبابو څخه ده چې انسان ته په ژوندانه کې په کار راځي. حیا، وهم، خوشحالي، خفګان، دا معنوي شیان دي، رواني شیان دي، خو د انسان د ژوندانه لپاره باطني اسباب. رب عز وجل اسبابو ته اړتیا نه لري. په الله جل جلاله کې د شرم ماده، د حیا ماده، الله دې ته محتاج نه دی. انسان خو ضرورت لري چې د حیا ماده الله په انسان کې پیدا کړې ده. دا د شرم پدیده چې په انسان کې الله پیدا کړې ده، دا د ماشوم د 3 میاشتو وروسته په انسان کې پیدا کېږي. د اولې میاشتې ماشوم د شرم پدیده نه لري، د 2مې میاشتې نه لري. د 3 میاشتو ماشوم چې ناولده سړی ورته وګوري، دی پر سترګو لاس ونیسي یا مخ واړوي، بیا نو په دې کې بیا بیل تحقیق دی چې دا د شرم پدیده که تر خپلې اندازې زیاته سي یا کم مثبت و منفي اړخونه لري. تر 1 کال وروسته بیا ماشوم کې د وهم پدیده پیدا کېږي. تر 1 کال پورې دا 9 میاشتو کوچنی په وهم نه پوهېږي، ورته هم لاس اچوي. په بعضو ماشومانو کې کال، په بعضو کې 1.5 کال، په بعضو کې د 2 کال وروسته د وهم پدیده پیدا سي. الله عز وجل فرمای ان الله یقینا الله چې دی لا یستحیي حیا نکي اند دې څخه یضرب چې بیان کې مثلا په مثال کې ما یو
مثال بعوضتن په اندازه د ماشي فما فوقها یا لوړ تر دې غماشي. نو الله عز وجل چې دا مثال بیان کړی دی دوی وجه خو هغه وی چې مخکې مو بیان کړل، بل څه هدف او مطلب پکښې دی. رب عز وجل فرمایي چې په دې کې د الله یو مقصد دی، هغه امتحان دی، ازمایش دی چې څوک د الله پر دې مثالونو باندې باور او اعتماد لري او څوک یې نه لري. کم کسان چې ایمان والا دي، صالح عمل والا دي، هغوی چې د الله دا آیاتونه دا مثالونه واوري نو بس یو دم الله ته تسلیم او دا وایي چې دا حق وینا ده، دا زموږ د رب د لوري کلام دی، زموږ د رب د لوري کلام وینا ټکي په ټکي پر سر سترګو زموږ قبول دی. او کم کسان چې هغوی بد عمله دي، کافران دي، فاسقان دي، هغوی دا وایي او وایي دا بیا څه معنا، د الله کلام دی، د الله قرآن دی، په دې کې اوس د مچ خبرې دي، په دې کې اوس د سپیو د خنزیر خبرې دي، په دې کې د جولا خبرې دي، دا کوچني کوچني شیان، دا دونه لوی کتاب، د دونه لوی رب کلام په دې کې دا شیان دي. دا د دې علامه ده چې دا د الله کلام نه دی. اعاذنا الله. الله عز وجل فرمایي وای رب چې دا کوچني کوچني شیان بیان کړي دي دوی وجه هغه وي او رب پر دې قادر هم و چې خلک په لوی شیانو پوه کړي وای. اصلا امتحان هم دی په دې خلکو باندې چې خلک څه کوي. الله جل جلاله فرمایي وای فاما الذين امنوا فسهغه کسان چې ایمان یې راوړی دي فیعلمون دی پوهیږي چې انه الحق، دغه قرآن دا حق من ربهم د رب څخه د دوی دی، دا مثال حق دی، دا د دوی د رب د لوري څخه دی. واما الذين كفروا او څوک چې کافران دي فیقولون فسنو دی وای ماذا اراد الله، د چی شي اراده لري الله پاک بهذا فدغه شي سره مثلا ازروی مثال په دې سره نو الله څه اراده لري چې په دې مثال وایا. اصلا خبره دا ده رب عز وجل فرمایي یضل به کثیرا، گمراهان کیږي په دا قرآن سره ډیر خلک، ويهدي لار مندون کیږي، لار پیدا کون کیږي به په دې قرآن سره کثیرا ډیر خلک. وما یضل او نه گمراهان کیږي به په دې کتاب سره په دې قرآن سره الا الفاسقین، مگر نه فاسقان خلک. فاسقین جمع د فاسق ده. فاسق یو کامل فاسق دی، یو ناقص فاسق دی. کامل فاسق کافر دی، یو څوک چې الله ته عقیده نه لري، یو څوک چې د اسلام په دایره کې داخل نه وي، هغه ته فاسق کامل ویل کیږي. او ناقص فاسق چاته ویل کیږي؟ فقهای کرام فرمایي وای یو څوک چې صغیره ګناه علی الدوام کوي یا کبیره ګناه کوي کله کله دې کس ته فاسق ویل کیږي. او که چیرې کبیره ګناهونه کول د جرأت او علانیت په طریقه باندې او دا د ځان د پاره عیب نه ګڼي، ګناه کول ګناه د ځان د پاره فخر بلل، ګناه د ځان د پاره ښکلا بلل، او یا د خپل ګناه بیخي دفاع کول یا د چا پروا نه درلودل، دې ته بیا فاجر وایي، فاسق او فاجر. نو رب عز وجل فرمایي وای په دې قرآن باندې فاسقان خلق دا گمراهان کیږي. رب عز وجل د فاسقانو ځینې صفات بیان کړي دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. د فاسقانو صفات تاج الذين هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې د الله سره کړي وعده ماتي. په دغه عهد الله کې د تفسیر علماو ډېرې خبرې کړي. اوله خبره ادا کړې ده چې دغه عهد الله د الله سره وعده، دا هغه وعده ده چې کله رب عز وجل آدم علیه السلام پیدا کړي د عرفات سره په طرف کې یو ډېر لوی میدان الله جل جلاله د آدم علیه السلام د ملا څخه دا څه انسانان چې پیدا کېدونکي دي او څه انسانان چې تر آخرته د آدم علیه السلام په ملا کې موجود وه د توالد او د تناسل په طریقه پیدا کېدل، دا ټول انسانان د ډیرو وړو کوچنیو میژانو په شکل پر دې دشت پیدا کړل او بیا د ټولو څخه پوښتنه وکړل الستو بربکم، انسانانو زه ستاسو خدای نه یم؟ دا ټول انسانان چې پخوا مړه دي یا اوس ژوندي دي یا په راتلونکي نسلونو کې راځي، دې ټولو په اتفاق ورته بلا هو ای ربه
ته زموږ رب یې. دا څه انسانان چې دنیا ته راځي دی پر ایمان فطري راځي، هغه ایمان چې په عالم ارواح کې یې راوړی دی، هلته د الله عز وجل سره وعده کړې ده پر هغه ایمان باندې پاتې. دنیا ته چې راسي تر 15 کلنۍ پورې یعنی تر بلوغه پورې ایمان فطري دی، وروسته نو بیا په ایمان کسبي باندې مکلف ګرځېږي. هلته چې دوی وعده وکړل چې هو ای ربه ته زموږ رب یې، ته زموږ الله یې، دا وعده یې وکړل. د دغه وعدې د تفصیل دپاره، د دغه وعدې د تجدید دپاره بیا الله جل جلاله په انسانانو کې انبیا پیدا کړل. انسانان چې د عالم ارواح څخه عالم دنیا ته قرار اتلل، نو بیا به الله جل جلاله وخت په وخت، پیړۍ په پیړۍ انبیا پیدا کړل. دا 4 مشهور کتابونه، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحیفې، وروستی کتاب قرآن دی. هغه وعده یې دوی ته ور یاده کړله چې تاسې په عالم ارواح کې د الله سره وعده کړې ده، اوس تاسو ایره ده دغه وعده را نوې کوي، راسئ د الله دین ته، د الله خدایي که منئ، د الله عز وجل ربوبیت که منئ، نو په دې کتاب او په دغه الهي دین عمل وکړئ. دا تجدید او نویوالی د دې وعدو چې راغلی، هغه کسان چې اروا یې ګټه کړې وه د خلکو په اصطلاح، هغوی ایمان راوړي، دا وعده یې نوې کړل. او بدبخته کسان چې وه، هغه وعده چې یې کړې وه هغه یې ایره کړل، د بت بنده جوړ سو، د لمر بنده جوړ سو. نوی دین چې په دنیا کې د خپله ځانه د خپلې ګیډې جوړ کړی دی، د هغه دین پیروان سو. الله جل جلاله فرمایي وایي کامل فاسقان کوم دي؟ هغه دي الذین ینقضون عهد الله. هلته یې د الله سره وعده کړې وه چې هو ته زموږ رب یې، اوس چې په دنیا کې الله پیدا کړي او هغه وعده هم الله ور یاد کړل، بیا هم دی کافر دی، نه مسلمان کیږي. دا کامل فاسق دی. او بل تفسیر د ناقص فاسق په اړه راځي، هغه دا دی کله چې یو مؤمن مسلمان وایي زه مؤمن مسلمان جوړېږم، نو څه وایي؟ ایمان و اسلام په چش باندې راځي، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه چې څوک وایي لا اله، نسته هیڅ معبود برحق الا الله مګر نه یو الله دی. زه دا عقیده لرم چې زما رب دا یو الله دی، زه خپل رب الله په خدایي منم او محمد صلی الله علیه وسلم په دې منم چې دا د الله رسول دی. دا خبره چې څوک وکړي نو یا به دی درواغ وایي، دغه وعده به په درواغ وکړي، یا به دا وعده په رښتیا وکړي. که چیرې وعده په رښتیا وکړي، الله په ربوبیت مني، نو د الله منل خدا دی چې الله څه حکم درته وکړي هغه ومنې. الله 5 بناوې د اسلام پر تا لازمې کړلې، لمونځ وکړه، روژه ونیسه، حج وکړه، زکات ورکړه. دا 4 بناوې دی، یوه ایمان دی کلمه ده، هغه خو دې اوس وویل. ته وایه زه الله منم، الله وایي دا کار وکړه، ته وایه زه لمونځ نه کوم، نو د الله منل دی دا په درواغ وعده. الله وایي ګناه مه کوه، غلا مه کوه، درواغ مه وایه، دوکه مه کوه، غیبت مه کوه، زنا مه کوه، قتل مه کوه، بوتان مه وایه، صله رحمي کوه، د همسایه حق ادا کوه، د مور پلار احترام کوه. دا کارونه ټول الله درته وایي، ته وایه نه کوه. د الله منل دي یا نه دي؟ دا چې ته لا اله الا الله، دا اصلا د الله سره عهد دی چې یا الله زه تا په خدایي منم، ستا د لوري څخه چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه کم احکام راغلي دي دا ټول منم. د کلمې معنا دا ده. او که ته وایه چې الله منم، نور نو یوه خبره نه منم، دا د الله منل نه دي. محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، مګر خبره یې ولا نه منم، دا منل نه دي. اصلا دا کلمه د الله سره عهد دی، د الله د پیغمبر سره عهد دی چې زه الله او د الله رسول او د دې ویناوې منم. نو چې کله یو څوک مسلمان سو، دا کلمه طیبه یې وویل، د الله سره معاهده وکړل، وروسته نو بیا دی لمونځ نه کوي، د ګناه څخه مخ نه اړوي، نو دا هغه وعده ماته کړل، دا ناقص فاسق دی. الذین هغه کسان دي ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله د الله وعده من بعد میثاقه، وروسته تر هغه ټینګې وعدې. میثاق او عهد، عهد وعده کول د یو چا سره بدون قسم. میثاق بیا دې ته ویل کېږي چې وعده وکړي، پر هغه وعده باندې قسم او یا شهیدان هم پیش کړي، دې ته میثاق ویل. او بل کار دا کوي ویقطعون، دوی پرې کوي ما امر الله به، هغه کار چې الله امر کړی دی به په هغه سره، ان د دې دپاره یوصله چې وصل راسي. دا نو چې دی عام مفسرین وایي چې دا صله رحمي ده. صله رحمي که څوک نه کوي، هغه قطع د خلکو په منځ کې راولي. دی دا صله رحمي قطع کوي. ګورئ د دې عامو
کمزورو خلکو فکر داسې جوړي چې زه مال ګټم نو تر ټولو مستحق اول زه یم، بیا مې اولاد دی، دریم ما د فامیل غړي دا ټول حق لري. حال دا چې د دې سړي په مال کې د ټول محرمات حق لري. د هر زارحمه محرم چې د په اقرباو کې دي هغوی ټول د سره په دې مال او ستړیاو کې حق لري. که هغه مسکین سي نادار سي دی به پیسې ورکوي بدون احسان. که د قرض ضرورت سي قرض به ورکوي. که ناروغ سي د دې خوا به هم پیسې موټر ته په کرایه کې ورکوي، دا خوا د به هم ورکوي، ورځي به بدون ضرورت پوښتنه به باندې کوي. دا پر قریبانو پوښتنه کول په میاشت کې، د هغوی د اړتیا پر مهال کومک ورسره کول، او که څوک ظلم ورسره کوي د هغوی همکاره جوړېدل، او که کومه بله اړتیا یې په هغې کې کومک ورسره کول، دې ته صله رحمي ویل کېږي. د فاسق بل عادت دا دی چې صله رحمي نه قریبان یې ډېر خلک داسې شته چې په خپلو ګریوانو کې وګوري خاله یې 10 کاله نه یې ورغلي، عمه یې ښځې خو بیا ډېرې محتاجه دي، او په نارینهو کې قریبان وي 10 کاله یې نه یې سره لیدلي، حتی سلام لا نه ورسره اچي. زما په قریبانو کې یو سړی و، یو ډېر په قهر باندې وویل دا زما ماما چې دی په ګرد د ژوند نه خوشحالي ته ورځم نه دښمني ته ورځم. هم ولې وایي زموږ په کور کې غم پېښ سو، 2 مړي مو په کور کې وسوه، دا زما ماما ښه خبر سو، نه دا فاتحې ته راغلی دی نه جنازې ته راغلی. زه پسې ناجوړه سوم، 3 میاشتې په روغتون کې پروت وم، دی په هغه ښار کې اوسېدی، ښه خبر و، نه فاتحې ته راغلی نه جنازې ته نه پوښتنې ته راغلی دی. نو دا قریب دی چې دی دغسې لاوباله دی، بې پروا دی، په ګرد د ژوند نه ورسره خوشحاله کېږم، نه مخ په کفن کې ګورم، نه خوشحالۍ ته ورځم نه دښمنۍ ته ورځم. ما ورته وویل چې دا خو د بد کار کړی دی، ته قریب یې، د صله رحمي پر ده باندې فرض و، باید ستا جنازې ته راغلی وای، فاتحې ته دې راغلی وای، پوښتنې ته دې راغلی وای. نو ده ښه کار وکړي یا بد کار یې وکړي، ګناه یې وکړه. نو دا چې اوس ته د جنازې او فاتحې ته نه ورځې، دا خو هم ګناه ده چې ته یې کوې. که یو سړی لمونځ نه کوي دی وایي زه ملاکه لمونځ وکړم، دی یې ولې نه کوي. د دې مثال خو دغسې دا صله رحمي چې څوک نه کوي دا خو ګناه ده چې کوي یې. یو بل سړی وایي چې دی صله رحمي نه کوي ګناه کوي، زه هم ګناه کوم، پلانکي سړي درواغ وویل زه هم وایم، پلانکي غلا وکړه زه هم کوم. دا خو داسې مثال ده. ستا په قریبانو کې که عیب وي، ستا قریبان که صله رحمي کوي که نه کوي، ستا دپاره دا جایزه نه ده چې زه دې مخ په کفن کې لوناکه وګورم. ورځې به پوښتنه به باندې کوې، کېدی پوښتنه کوي که نه کوي، که دی ښه سړی که بد سړی، که په ده کې عیب وي که نه عیب وي، قطع تعلق به نه کوي. یو هغه قطع تعلق وي چې هغه د الله دپاره وي، شریعت مکلف کړي چې دی قطع تعلق. یو ناروا انسان یې دا ستا په تعلق باندې دی په دې خپله ناروا کې ترقي کوي، د هغه سره قطع تعلق پکار دی. نو عام مفسرین وایي د دې څخه معنا دا ده ویقطعون ما امر الله، او دی قطعه د هغه کار کوي چې الله امر کړی دی به په هغه سره ان د دې یوصله چې وصل وکړي. الله د وصل حکم ورته کړی دی، دی قطعه کوي، د صله رحمي ده. بعضې علما فرمایي چې نه، یوازې دا شی نه دی مراد، بلکې ټول هغه احکام چې مسلمانان سره رانږدې کوي، د مسلمانانو ترقي پکښې راځي. ګوره د جماعت پابندي کول په دې کې خپله د مسلمانانو ترقي ده. یو د بل په حال سره خبرېږي، دا فلانی سړی نه دی راغلی نن 2 درېیمه ورځ د خیر کې ناجوړه سوی دی، خوا دغه سفر تللی دی، دا نور مسجدوال ګرده ورځي پوښتنه یې، دا لمونځ کول او د امسایه احوال پرسي، د مور و پلار احترام کول، په کوڅه کې په عام ډول د مشرانو د سپین ږیرو احترام کول، پر ماشومانو شفقت کول، او غلا نه کول، غیبت نه کول، دوکه نه کول، دا ټول هغه شیان دي چې خلک سره رانږدې کوي، ټول هغه کارونه چې خلک سره رانږدې کوي او یو سړی مخ ځینې واړوي، قطعه یې کوي، دا د فاسق علامت. الله جل جلاله فرمایي ويفسدون في الارض، فساد په مځکه کې کوي. څوک چې دا کارونه کوي نو دا فساد په مځکه کې دی. اولئک دغه کسان چې دي هم دوی الخاسرون، هغه کامل تاوانیان دي. رب عز وجل فرمایي کیف تکفرون، تاسو څنګه کفر کوئ بالله پر الله باندې، وکنتم امواتا او تاسو مړه واست، فاحیاکم پس رب عز وجل ژوندي کړلاست، ثم یمیتکم بیا تاسو الله مړه کړلاست، ثم یحییکم بیا الله عز وجل ژوندي کړلاست، ثم ورسته الیه و دغه رب عز وجل ته ترجعون، تاسو رجوع کیږي. تاسو لږ غور او فکر وکړئ ای انسانانو، تاسو څنګه د خپل رب سره منکر کیږئ، د خپل ځان ته وګورئ. تاسو مړه واست، الله جل جلاله ژوندي کړلاست. څنګه تاسو مړه واست الله ژوندي کړلاست؟ د دې 2 تفسیر علماو کړي. یو تفسیر ادا کړی دی چې د مځکه مړه ده، پر دې مځکه الله باران وکړي، کاریزونه بهان د سي، چینې بهان د سي، ډمونه ډک سي، په دې مځکه کې تخمونه راشنه سي،
غنم راشنه سي، اوربشې راشنې سي، میوې راشنې سي، درختې راشنې سي. د دې مړې مځکې څخه رب عز وجل غنم، انګور، انار، اوربشي، کیلې، انځر، رقم پر رقم حبوبات و میوې پیدا کړي د دې مړې مځکې څخه. دا بیا ټول راسي د انسانانو وجود ته، انسانان یې وخوري. کله چې انسانانو وخوړل د انسان په وجود کې انرژي پیدا سي، قوت پیدا سي. د هغه انرژي او قوت څخه نطفه د انسان په وجود کې جوړه سي. د هغه نطفې څخه بیا انسان الله بل انسان پیدا کړي. تاسې مړه واست، د مځکې د مړې مځکې په خپل بطن کې د مړو اجزاو په څېر واست. ستاسې دغه اجزا، دغه د مځکې اجزا الله راټول کړل، بیا یو څاڅکي نطفه ځینې جوړه کړل او تاسې ژوندي کړلاست. داسې نه و چې کله تاسې الله ژوندي کړلاست ثم یمیتکم، بیا الله تاسې مړه کړلاست، مرګ یې درته راوست، په قبر کې واست، ښه ډېره زمانه تېره سول، بیا الله عز وجل ژوندي کړلاست د قیامت په ورځ باندې. نو دلته علما فرمایي وکنتم امواتا، تاسې مړه واست، فاحیاکم، پس رب عز وجل تاسې ژوندي کړلاست. ثم یمیتکم، بیا الله جل جلاله تاسې مړه کوي. ثم یحییکم، بیا الله جل جلاله تاسې ژوندي کوي. د اول ځای وکنتم امواتا فاحیاکم فی الله جل جلاله یاده کړې ده، هغه هم د تعقیب دپاره ده، ثم هم د تعقیب دپاره دی. د اول وارې چې انسانان مړه وه، د مور په رحم کې چې یو ماشوم را ژوندی کېدی، د دې موده لنډه وه، نو ځکه یې پا ویلې ده. وروسته چې بیا دا ژوند اوږد و، ډېر وخت وروسته بیا مرګ رالی، او چې کله مړ سو ډېر وخت وروسته بیا قیامت رالی، هلته یې ثم ویلی. ثم الیه ترجعون، بیا الله جل جلاله ته ستاسو ټولو رجوع ده. او بل تفسیر یې دا کړی دی چې د دې مرګ څخه کفر مراد دی، کافر لکه مړ داسې دی. تاسې ناخبر واست، الله جل جلاله ژوندي کړلاست. خو هغه تفسیر دی، پر هغه تفسیر باندې عام مفسرین تللي دي. په دې دوهم تفسیر کې لږ تکلف دی چې دا د بیا مرګ او د بیا د ژوند څخه مراد څه دی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، و دا الله الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی لکم تاسو ته ما هر هغه شی فی الارض چې په مځکه کې دی جميعا، ټول الله ستاسو لپاره پیدا کړي. د دغه ځای څخه علما دا خبره ثابتوي چې پر مخ د مځکې الله جل جلاله چې شیان پیدا کړي دي دا ټول حلال دي. یوازې هغه شیان حرام دي چې الله یې حرمت بیان کړي. هر شی چې پیدا کړي په هر شي کې اصل اباحت دی. که دلیل د حرمت پیدا سو بیا نو حرام بلل. خلقتا ټول شیان حلال پیدا شوي دي، یوازې استثنائي شیان چې الله یاد کړي دي چې فلان دا حرام دي، د دې بغیر نور عام شیان حلال دي. ځکه الله فرمایي وایي ستاسې دپاره مې پیدا کړي. او بله خبره دا هم علما ورزیاتوي، وایي پر مخ د مځکې چې څه شیان پیدا دي په دې ټولو کې د انسان دپاره نفي شته. د ځینو نفي او ګټې ښکاره او د ځینو د لا ښکاره نه وي. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه الله عز وجل د اسمان لوري ته، اسمان پیدا کی. فسواهن، پس برابر کړل الله جل جلاله د اسمانونه، 7 سماوات، و اسمان، وهو بكل شيء عليم، او الله جل جلاله پر عرش باندې پر علم لرونکی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.